هر هغه انسان چې د لمانځه یا د یو بل خیر کار انتظار کوي هغه هم ورته په عبادت کې شمارل کیږي. له انس رضی الله عنه نه روایت دی چې یو شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماخوستن لمونځ ته ناوخته راغی. موږ ورته په تمه ناست وو. کله چې لمونځ راکړ بیا یې وفرمایل چې خبردار خلک ویده شول او تاسې په انتظار پاتې شوئ. دغه انتظار باندې چې تاسې پاتې شوئ همدومره ثواب لري لکه تاسو چې لمونځ کې یاستئ. په دې معنی هر هغه څوک چې د لمانځه لپاره انتظار کوي په جومات کې یا بل ځای کې دومره ثواب لري لکه دی چې لمونځ کوي. د لمونځ انتظار د لمونځ ثواب لري. امام حسن البصری رحمت الله علیه فرمایي هر څوک چې د یو خیر کار په تمه یو انتظار کوي د هغې اجر ورسیږي، د اجر لري. د حسن بصری رحمت الله علیه وینا د انس رضی الله عنه د حدیث په بنسټ ده. کله چې یو خیر کار ته په تمه کیږئ بیړه مه کوئ، عجله مه کوئ، تاسې ته اجر در رسیږي. کله چې تاسې په جانماز باندې ناست یاستئ لمونځ نه وروسته په جومات کې انتظار کوئ دا هم تاسې ته داسې ده لکه په لمونځ چې یاستئ اجر یې در رسیږي. دا خبره په حدیث شریف کې راغلې ده.